أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. دا د سورة بقری 4 او یم نمبر آیات ته. د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه، مضمونی مبارکه او تشریح د مفرداتو دا د دور تفسیر حصہ ده او په هر آیات مبارکه کې بیانول شي. لفظی ترجمه یې دارنګې ده: ثم بیا قست سخشول قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلک وروسته د دغې واقعینا فهي پس دغه زړونه ستاسو کالحجارة په شان د تیږو دي او اشد قسوه بلکې زیات په سختۍ کې د تیږو نه. وان من الحجارة ځکه چې یقینا بعضې د تیږو نه لما خامخا هغه دي یتفجرو چې روانیږي منه داغینا الانهار نهرونه ولی. وان منها یقینا بعض داغینا لما خامخا هغه دي یشققو چې څیرې کیږي فیخرجو پس راوځي منه داغینا الماء اوبه. وان منها یقینا بعض داغینا لما خامخا هغه دي یهبطو چې رارغړي من خشیت الله یرید الله پاکنا. وما الله ندے الله پاک بغافل نا خبره عما تعملون دا غڅنا چې تاسو یې کوي. دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه شولا. مضمون د آیات مبارکه دا ده: د آیات مبارکه کې زجر یعنی رټنه بنی اسرائیلو د پاره بیانیږي په نقل د خبائثو د مشرانو کشرانو طرف ته او داغي سبب هم بیانیږي. حاصل دا ده د دوی د مشرانو چې څونه خباستونه دي دغه خباستونه کشرانو ته را منتقل شوي دي. سبب دغه خباستونو او داغي در نقل کېدلو داو ثم قست قلوبکم چې د دوی زړونه سخت شوي وو. قسوت قلبی د زړونو سختی دا سبب شوله د پاره د هغه خباستونو کوم خباستونه چې د دې د مشرانو نه کشرانو ته منتقل شوي دي. او دغه سختواله د زړونو د دغه یهودیانو په هره زمانه کې ده. وګورئ 2040 کال کې د یهودیانو بربریت، د یهودیانو سختدلی، د یهودیانو ناترسه برحمه بکرمه رویه د مظلوم فلسطینیانو په باره کې او د مظلوم مسلمانانو په باره کې دا نه ده مګر دا هغه د دوی د زړونو قسوت او سختی ده چې مشرانو کې وه او مشرانو نه بیا کشرانو ته را منتقل شوي ده. او دا خباستونه په دې یهودیانو کې په هره زمانه کې دي. ثم قست بیا سخت شوله قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلک وروسته د دغې واقعینا. آیات مبارکه کې مضمون می مخکې بیان کړلو. زجر او نقل د خبائثو د مشرانو نه کشرانو ته داغي سبب چې هغه د زړونو سختوالی دی. دا د آیات مبارکه مضمون دی چې مفسرین کرام دلته کې بیانوي. ربط دی آیات مبارکه مخکې آیات مبارکه سره دا دی: مخکی عادات شنیعه د بنی اسرائیل بیان شوله، بد عادتونه
بد خویونه د بنی اسرائیلو. دلته کې داغي وجه ذکر کړي او د یو سوال جواب کړي. بنی اسرائیلو کې دا بد عادتونه، دا بد خباستونه چې دوی کې راغلي دي، داغي وجه څه وه، داغي سبب څه وه. آیات مبارکه کې فرمایي ثم قست قلوبکم، بیا سخت شول زړونه ستاسو. حاصل دا دی چې دا بد خویونه د زړونو د سختوالي په وجه باندې بني اسرائیلو کې راغلي وو. قست قلوبکم، سخت شول زړونه ستاسو. من بعد ذالک، وروسته د دینا. سوال دا راځي من بعد ذالک نه مراد څه دی؟ جواب مخکې بني اسرائیلو باندې انعامات بیان شول، 8 نعمتونه خو په یوه نوعه کې بیان شوي وو. عذابونه ذکر شول په بني اسرائیلو باندې. د دغه نعمتونو شکریې جذبه په دوی کې را نغلله. عذابونو نه عبرت حاصل نه کړلو، ځکه په آیات مبارکه کې فرمایي ثم قست قلوبکم، بیا سخت شول زړونه ستاسو. من بعد ذالک، وروسته د دینا. د زړه سختوالی دا یو خطرناک مرض دی، یو خطرناک بیماری ده. نو سوال دا راځي چې د زړه سختوالی په څه سره دی؟ کوم یو سبب دی د اسبابونه چې زړه په هغې باندې سختیږي؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله فإن كثرة الكلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله، د الله د ذکر نه علاوه نور ډیری خبرې اترې مه کوئ. فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب، ډیری خبرې د انسان زړه سختوي. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، د الله پاک په نیز باندې د ټولو نه مبغوث سړی، د الله پاک د رحمت نه لرې سړی هغه څوک دی چې د هغه زړه سخت وي. حاصل دا دی بې ځایه، بې وجې، بې ضرورته د ګپ شپ په طریقې باندې، د مجلس ته ګرمولو په طریقې باندې زیاتې خبرې مه کوئ. زیاتو خبرو سره زړه سختیږي او سخت زړه والا د الله پاک د رحمت نه لرې کیږي. نو هغه نارینه، هغه زنانه چې بغیر د څه وجې نه زیاتې خبرې اترې کوي، مجلسونه په خپلو خبرو سره ګرموي، خلک خندوي، دا په حقیقت کې د الله پاک د رحمت نه خپل ځانونه لرې کوي. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده. فإن كثرة الكلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. د سره سره یو حدیث ته خو هغه ضعیف دی. په دغه ضعیف حدیث کې راغلی دی چې د بدبختیا دپاره 4 علامې دي. اول جمود العین، د الله ذکر کیږي، د الله دین بیانیږي، د الله پاک کتاب بیانولی شي، د چا په سترګو کې نم را نشي، سترګې په اوښکو باندې لمدي نشي. دا یو علامه د چا ده؟ د شقاوت ته. دویم وقساء القلب، زړه سخت دی، دا دویمه علامه ده. دریم وطول الامل، اوږده امیدونه دي. داسې منصوبې جوړوي ته به وایي چې د ده عمر 200 کاله دی،
1500 کاله دی. دی په داسې منصوبو جوړولو باندې لګیا دی. دا دریمه علامه د بدبختیا شوله. څلورمه والحرص علی الدنیا، دنیا باندې حرص کوله. دا هغه شیان دي څلور چې د انسانانو د بدبختیا د شقاوت ذریعه او وسیله ګرځيږي. الله دې مونږه حفاظت د دغه څلورو بدو خویونو نه وکي. ثم قست بیا سخت شوله قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذالک وروسته د دغه بیان نه. فهیا پس دا زړونه ستاسو کالحجارتی پشان د تیږو دي او اشد قسوا یا ډیر زیات په سختوالی کې د تیږو نه. او اشد قسوا بلکې زیات په سختی کې. آیات مبارکه کې قصد قلوبکم لپس د قصد په معنا د سختوالی وچوالی. مراد د زړونو د سختی نه څه دی؟ د آیات مبارکه کې خودی چې ستاسو زړونه د تیږې نه هم سخت وو. د کافرانو زړونه خو همدغه د غوښې نه جوړ دي، همدغه غوښه ده. دا خو تیږه یا د تیږې نه علاوه بله یو سخت شي سره نه دی ګرځېدلی. جواب دلته کې د قصت سختوالی نه مراد عدم انابت چې الله پاک ته رجوع نه کوي. خلو عن الیقین چې د یقین نه خالی دي. بعد عن العبرت عبرتونه نه اخلي. وعظ په دوی باندې اثر نه کوي. رحمت او د خشوع نه لري دي. دا معناګانې قصد قلوبکم الفاظو کې ټول ملحوظ دي. فهیا پس اغا کل حجارتی پشان د تیږو دي. سوال الله پاک په دې آیات مبارکه کې د یهودیانو د زړونو تشبیه کل حجارتی د تیږو سره ورکړله. قرآن مجید کې یو سورت حدید ورته وایي. کل حدید د وسپنو سره ولې تشبیه ورنکړله؟ چې آیات مبارکه کې د دوی د زړونو تشبیه الله پاک د تیږو سره ورکړله. وسپنو سره ولې نه ورکوي؟ مسو سره ولې نه ورکوي؟ ګلټو سره ولې نه ورکوي؟ چې د تیږو سره د دوی د زړونو تشبیه ورکړله. کل حجارته. جواب د دغه سوال نه دا دی چې موږ به وسپنه واخلو. وسپنه په اور سره نرمیږي، خو تیږه په اور سره نه نرمیږي. دی وجې نه الله جل جلاله د دوی د زړونو تشبیه د تیږو سره ورکړله. وسپنې یا نورو شیانو سره ور نکړله. فهیا پس هغه کل حجارتی پشان د تیږو دي او اشد قسوا بلکې زیاتی په سختوالی کې. آیات مبارکه کې اشد لفظ ده، دا په محل د کب باندې حمل ده. په کل حجارتی کې بیا په دغه آیات مبارکه کې او اشد قسوا لفظ د او ده. بعضی وایي چې دا او په معنا د واو سره ده.
بعضی وایي چې په معنا د بل سره ده، بعضی وایي چې ابهام د پاره ده، بعضی باحت، بعضی شک، بعضی تنویع. دا د مفسرینو مختلف قسم جوابونه دي چې د هغوی په تفاسیرو کې شوي دي. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ یقینا بعضی د تیګونه لما خامخا غدي یتفجرو چې جاری کیږي منو داغینا الانهار ولی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لما یتفجر منه الانهار، داغینا څه بهیږي؟ ولی بهیږي. سوال د دې دریواړو جملو مبارکو مخکې سره مناسبت څه دی د دې آیات مبارکه؟ جواب دلته کې فرمایي ګوره تیږي چې هغه جماد دي، اثار قبلوي، اثار په هغې باندې راځي. ستاسو زړونه دومره سخت شوي دي چې هغې باندې د الله کتاب هیڅ اثر نه کوي. لکه سورې حشر کې دي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آیات مبارکه کې دي کچری ما قرآن مجید نازل کړی وی په غره باندې او غره ته می عقل شعور ور کړی وی، نو دا غر به ټوټې ټوټې شوی و، ریزه ریزه به شوی و. حاصل دا دی و یهودیانو جمادات اغا اثر قبلی، خو ستاسو زړونو اثر قبول نکړلو. دا معنا ده. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ یقیننا بعضی د تیګونه لما خامخا اغدی یتفجرو چې جاری کیږي منو داغینا الانهار ولی. دا یو نمبر د تیګو شولو، یو قسم د تیګو شولو. دویمه وَإِنَّ مِنْهَا یقیننا بعضی د تیګونه لما خامخا اغدی یشققو چې څیرې کیږي فیخرج منه الماء پس راوزی داغی نه اوبه. دا دویم قسم شولو چې اثار قبلوي جمادات تیږي دي. وَإِنَّ مِنْهَا یقیننا بعضی د تیګونه لما خامخا اغدی یهبتو چرار غړي من خشیت الله یری د الله پاکنا، د الله د یرینا اغا رغړي. سوال راځي چې تیږي خو جماد دی، جماد شینا کیف یتصور منه الخشیه، دا غینا خشیت څنګه متصور شي، آغی کې څنګه خشیت راشي، یر راشي. لکه آیات کی لما یهبت من خشیت الله الفاظ دی. دا یو سوال شولو. د دې سوال دو جوابونه دي. یو جواب علامہ بیساوی رحمه الله کړی دی، دویم جواب علامہ بغوی رحمه الله کړی دی. نو دا دوا لوی مفسرین دي، دوی په خپل ترتیب سره جوابونه کړي دي. او داسې سوال اوس د جدید علوم عصریات ولام کولی شي چې تیږي څنګه د الله د یری د وجې نه رارغړي،
تیږي څنګه د الله د یری د وجې نه د غره نه راغورځېږي. نو علامه بیضاوي رحم الله فرمایي چې دلته کې د تیږو راغړېدل د غره نه یا د اوچت ځای نه دا په حقیقت کې کنایه ده د انقیاد نه اوامرو د باری تعالی ته یا اوامر تکوینیو د پاره دا یو کنایتن مجازن د الفاظ بیان شوي دي. لیکن د علامه بیضاوي رحمه الله په دغه جواب باندې اعتراض واردېږي. اعتراض دارنګې دی چې انقیاد تکوینی تور سره الله ته تابع کېدل دا یوازې د تیږو نه دي چې الله پاک فرمایي یهبط من خشیت الله، بلکې ټول کائنات تکوینی تور سره منقاد دي تابع دي الله ته. کفارم تکوینی تور سره دا الله پاک په گرفت کې دی الله ته تابع دي. نو دیو جنا دغه جواب د چا د علامه بیضاوي رحم الله کمزور کړلو. بیا دغه سائل سوال کوونکی په تفصیل کې حدیث ته حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پیش کړي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. حاصل د حدیث مبارکه دا ده ټول زړونه د بنی آدم او یوازې مسلمانان نه بلکې ټول بنی آدم دا وی زړونه د الله پاک د دوو ګوتو په منځ کې دي. څنګه چې وغواړي اړي راړي. ذکر د ګوتو په دې ځکه دا من قبیل متشابهات ده. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګي دعا کولا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. یا الله چې زړونه ته اړي را اړي ستا په قبضه کې دي، نو یا الله زمونږ زړونه طاعت تابعدارۍ طرف ته راواړوې، ګناه ته نه، معصیت او بغاوت ته نه. لکه ته وګوره د خلکو د زړونو رجحانه د چا مجلسونو ته یي، د چا د غیبت ځایونو ته یي، د چا د یو بلې بېدینۍ طرف ته یي. دا زړونه الله پاک په لاس کې دي، خو الله چې وغواړي حق طرف ته عبادت طرف ته هم راړولی شي. نو ځکه خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دعا کوله اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. مونږ ته هم په کار دادي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه دعا یاد کو او بار باری ووایو چې د زندګۍ په مراحلو کې د عبادت او طاعت طرف ته زمونږ مینه محبت وي او د بغاوت او یاغیتوب نه زمونږ نفرت او توجه کټ وي. دا سوال شولو دا علامه بیضاوي رحم الله په توجیه باندې چې تکوینی طور سره خو هر شی د الله په قبضه کې ده، یوازې دغه تیږي نه دي. نو لہذا دغه سوال جواب چې علامه بیضاوي کړی دی دغه جواب ضعیف دی. دویمه جواب په دې مقام کې علامه بغاوی رحم الله کړی دی. هغه فرمایي الله پاک جماداتو ته لکه تیږي، لوټي، دارنګي د ونو لرګي، دا څومره جمادات چې دي، څومره نباتات چې دي، دې ټولو ته الله پاکه داسې پوه او داسې علم ورکړی دی. داغي ادراک او داغي پوه
انسانانو ته نه دی حاصله. لکه قرآن مجید کی سورہ بن اسرائیل کی فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ هیڅ یو داسې شی نشتا الا یسبح بحمده مگر تسبیح وائی سره د ثنا د الله نه. حیواناتی، جماداتی، نباتاتی، دارنگی مائعاتی، دا ټول د الله پاکا یسبح بحمدی تسبیح وائی، تحمید وائی. سوالا مونږ خو نه دی اوریدلی، جواب وړاندې مونږ ویلی وو چې د دغه تسبیح، د دغه تحمید، د دغه دعا ادراک عقلاو ته، انسانانو ته، پیریانو ته د دې نشي کېدلی چې دغه لوټه، دغه تیګه، دغه غر، دغه ونه، دا د اوبو ډنډ په کومه طریقې باندې د الله پاک تسبیح وایي. دویمه سورة نور کې الله پاک فرمایي کل قد علم صلاته و تسبیحه. آری یو خپل منز او آری یو خپل تسبیح پیجنی. هر یوی بیان کړی دا، کاغه تیګه ده، کاغه لوټه ده، کاغه غټ کمر ده، کاغه جماداتی او کاغه مائعاتی، دا ټول د الله پاک په چا کې دي؟ د الله پاک په تسبیح، تحمید او صلات کې دي. نو دلته بقره کې هم فرمایي وَإِنَّ مِنَا يَقِينَنَا بعض د دغه تیګونه لما يهبطو من خشیت الله رارغړي د الله پاک د یری د وجینا. نو دوی ته الله پاک یو خاص علم ورکړی دی چې مونږ پې نه پوهیږو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینة المنورې ته د سفر نه راتللو، داخلیدلو. تاسو به کتلی کله چې سړی د خپل وطن او د خپل کلی حدودو ته داخل شي، زړه ټکانې سوا شي، زړه په ټوپونو باندې شي، خوشحاله شي، ځکه د خپل وطن باندې چې نظر پریوزي، دغه د پیدایش ځای، لویدلو ځای، بیا د هغه ځای کې د عمر د تیریدلو ځای، نو د سړي زړه بیا ټوپونه وهي په دغه کتلو، په دغه لیدلو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینة المنورې ته نږدې کېدلو، احد غره باندې نظر پریوتلو، دارنګې فرمایي هذا جبل یحبنا ونحبه. دا هغه غر دی چې مونږ د سره مینه لرو او دی زمونږ سره مینه لري. غر څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لري؟ جواب دا مینه داسې دی د غره چې پاغي باندې زمونږ علم کار نشي کولی، مونږ پې نشو پوهېدلی. څلورم نمبر کې دارنګې مفسرین فرمایي، دا مثالونه بیان کړي دي. نو مونږه یو مثال د سورې بن اسرائیل، دویم مثال د سورة نور، دریم مثال د حدیث بخاری هذا جبل یحبنا ونحبه. څلورم مثال دا دی. د دې مثال نه وړاندې قصه واورئ. یو زنانه وه صحابیه، او دا قصه د دې دپاره هم کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منبر چا جوړ کړی، څه شي نه جوړ شوی، دې نه وړاندې به نبي علیه السلام خطبت څنګه لوستله. نو د دې ټولو خبرو جواب دا دی. یو زنانه ده، صحابیه ده رضی الله تعالی عنها، عائشه انصاریه رضی الله تعالی عنها. هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو یا رسول الله که ستاسو خوښه وي زما یو غلام دی، د دغه غلام
نجاري ډیره ښه یاده ده. زه یو چوکۍ کرسۍ درته جوړوم، په هغې باندې به ته کینې او خطبه به ورکوې. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم جواب ورله ورکوي چې ښه خبره ده. څه وخت تیر شولو، دغه چوکۍ چې منبر و په حقیقت کې دغې زنانه را نه وړلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام ورله ورولېږلو یا دهاني ورله ورکوله چې تا خو هغه منبر خبره کړې وه خو دې جوړ نه کړلو. نو د دغې زنانه صحابیه عایشه انصاریه رضی الله تعالی عنها یو غلام و، نوم د هغه غلام باقوم و. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته فرمایي موري غلامه کې خپل غلام ته دې ووایه چې موږ ته منبر جوړ کی. نو حضرت باقوم رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منبر جوړ کړلو او دا منبر د اغز لرګي نه ورته جوړ کړی و. یو غوزان دی کوم ته چې مونږ مټک وایو، یو اغز دی، هغه په هر ځای کې نه وي، خال خال منطقو علاقو کې یي. نو د دې لرګي نه یې منبر ورته جوړ کړلو. دې نه وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خطبه به لوستله، د کجوري د تنې یو لرګی و مسجد نبوي کې، هغې ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې وه. خو کله چې دغه منبر راوړلی شوله مسجد نبوي ته او خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه منبر باندې شروع کړله او منبر باندې ودرېدلو، استربت تلک الساریه، دغه ستنه، دغه لرګی د کجوري دا وخوځېدلو او په سختو سختو سلګیو ژړا سره یې شروع ولګوله. که حنین ناقتې، لکه څنګه چې هغه آواز چې د چای د اوښې وي، دارنګې په سلګو سلګو ژړا یې شروع کړله. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په موجودګۍ کې د منبر نه راکوز شولو او دغه د کجوري د تنې نه چې کومه ستنه په مسجد نبوي کې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره غاړې غاړی کړله لکه ماشوم چې سلګۍ وهي قلار شي، دارنګې سلګۍ وهلې او دغه د کجوري د تنې نه جوړه شوې ستنه بیا قلاره شوله. دا معجزه د چا وه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه. دا خبره په کوم کتابونو کې ده؟ بخاری کې، مسلم کې، ترمذی کې، د احادیثو په کتابونو کې په صحیح سند سره صحابه کرام اوریدلې ده، صحابه کرامو دغه تماشه کتلې ده. نو الله پاک د کجوري د تنې وچ لرګی ستنه هغې کې الله پاک یو احساس کې ښودلی و او د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه چې منبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدلو او دغې ستنې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکیا لګېدل ختم شوله. نو دغه ستنه په جړا شوله. نو دلته اشکال نشي واردېدلی. لما یهبطو من خشیت الله، خامخا هغه دی چې رارغړي من خشیت الله د یری د الله پاک نه، نو دا اعتراض نشي واردېدلی چې تیږي څنګه د الله پاک د یری د وجې نه رارغړي یا څنګه هغه څیرې کېږي او بترې نه راوځي. نو په دې مقام کې دا د تیږو حالات چې الله پاک بیان کړي دي، په دې اعتبار سره الله پاک بیان کړي دي چې تیږو ته الله یو داسې علم ورکړی ده چې په هغې باندې عقلا نه پوهېږي.
داغي تفسیر مونږه مخکې بیان کړلو. وما الله ندی الله پاک بغافلنا خبر عما تعملون دا سن چې تاسو یې کوي. دی آیات مبارکه کې وعید ده بنی اسرائیل ته چې د دوی زړونه سخت شوي دي او دوی ګناه کوي، اسلام مخالفت کوي. وما الله بغافل عما تعملون، الله پاک ستاسو د کارونو نه ناخبره نه دی. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. دا د سورة بقره دا اولی سپاری 55 نمبر آیات ته. مونږ او تاسو که سوچ وکړو مخکې دویمه نوعه بیان شوله. دغه دویمه نوعه د بني اسرائیلو کې 3 خباستونه قباحتونه د هغوی بیان شوله. اوس د دې ځای نه تتمه د دغې دویمې نوعې کوي او دغه تتمه کې 15 خبیثې ډلې د بني اسرائیلو بیانېږي. دغه خبیثې ډلې د بني اسرائیلو چې تذکره یې کېږي دا په وخت نزول د قرآن مجید کې وو. د کشرانو خباستونه دي، وقت نزول د قرآن پاک کې وو. راځو لفظي ترجمې ته، بیا د آیات مبارکه مضامینو ته، د دې 15 خبیثو ډلو تعین ته. افتطمعون، آیا څه تاسو تمه کوئ ای مؤمنانو ان یؤمنو چې دوی به ایمان راوړي لکم ستاسو په وجه باندې. وقد کان یقینا وا فریق یوه ډله منهم د دوینا یسمعون چاوریدل به یسمعون چاوریدلو به کلام الله کلام د الله پاک ثم یحرفونه بیا به بدلولو کلام د الله پاک من بعد ما قلوه رست د خپل پوینا وهم یعلمون حال دا دی چې دوی پیدل. آیات مبارکنا مونږه د مضمون خبره دارنګه شروع کړله چې دلته تتمه د دغه دویمې نوعی بیانېږي په 15 خبیثو جماعتونو د بني اسرائیلو سره. دا 15 جماعتونه 15 ډلې د بني اسرائیلو کومې چې خبیثې ډلې دي، کومې ډلې دي؟ اول محرفین علما د یهودیانو، چا با چې تحریفی معنوي کولو. دویم منافقان د یهودیانو، کوم چې 6 نمبر آیات کې راځي. دریم ومنهم امیون، عامیان د بني اسرائیلو، کوم چې 8 نمبر آیات کې به بیان شي. څلورم محرفین د تحریف لفظی د یهودیانو، کوم چې 9 نمبر آیات کې به ذکر شي. پنځم د جنت تخصیص کوونکی چې ځان ته به ویل مونږ جنتیان یو، 8 نمبر آیات کې براشي. دا 15 خبیثې ډلې دي د بني اسرائیلو چې 8 نمبر آیات پوری نمبر په نمبر باندې دلته کې بیان شوي دي. پس په دې آیات مبارکه کې اوله خبیثه ډله د بني اسرائیلو بیانېږي، چا چې تحریف معنوي کولو، دا د دوی ملایان وو. افتطمعون،
آیا څه تاسو تمه کوئ مؤمنانو؟ آیات مبارکه کی افتتمعون، پس په تطمعون کی خطاب دې د پاره د مؤمنانو. افتتمعون، آیا څه تاسو تمه کوئ اے مسلمانانو؟ ای یؤمنو لکم، چې دوی به ایمان راوړي لکم ستاسو د وجینا. کله چې امزای استفهامیه انکار د پاره شي نو بیا دا معنا شولا دا تمه مکوئ مسلمانانو چې دغه یهودیان به ایمان راوړي. دا معنا ده. سوال، دغه یهودیان چې کله ایمان نه راوړي مسلمانانو ته الله او فرمایله چې دوی ایمان نه راوړي، ایمان تمه ترې نه مکوئ. وجه څه شی ده؟ جواب تیر شوي آیات مبارکه کې وو ثم قست قلوبکم من بعد ذالک. حاصل د جواب دارنګي ده د دوی زړونو کې داسې سختواله راغلو چې دا هغه سختواله په وجه باندې د دوی نه داسې خباستونه پیدا شوله، داسې رذالتونه د دوی نه پیدا شوله چې دا هغه رذالتونو د وجې نه اوس د دوی نه طمع د ایمان کټ کې، طمع د ایمان ترې نه مه کوئ. او د دوی ایمان راوړل دا ډیره لویه بعیده خبره ده. نو ځکه آیات مبارکه کې مونږ وویل افتتمعون ای یؤمنو لکم چې همزه استفهامیه د پاره د انکار ده. یو ځل بیا په لفظي ترجمې باندې نظر اچوو. افتتمعون، آیا څه تاسو تمه کوئ مؤمنانو ای یؤمنو لکم چې دوی به ایمان راوړي ستاسو د وجې نه. حاصل دا دی چې دا تمه ترې نه مه کوئ. ولې دا تمه ترې نه مه کوئ؟ زړونه یې سخت شوي دي. زړونه چې کله سخت شي عجیب او ناشنا خباستونه، نجاستونه، رذالتونه د هغې نه پیدا کیږي. نرم دل سړی یي، تاسو به کتلی وي د هغه د نرم دلۍ په وجه باندې څومره ښکلي ښکلي صفتونه یي. کله چې سخت دله یي تاسو به کتلی یي انسانانو سره څومره ظلم کوي، حیواناتو سره څومره ظلم کوي، د الله د عبادت نه څومره د ده نفرت وي. سخت دلی دا په انسان کې پیدا کوي لوی لوی نجاستونه، خباستونه. ځکه آیات مبارکه کې فرمایي مه کوئ دا تمه ده چانه یهودیانو نه چې دوی به ایمان راوړي. ځکه ثم قست قلوبکم د زړونو د سختوالي د وجې نه دوی کې داسې رذالتونه پیدا شول چې ایمان تمه د دوی نه ډېره لرې خبره ده چې دوی به ایمان راوړي. وقد کان یقینا و فریق یوه ډله منهم د دوی نه یسمعون چې اورېدلو به یې کلام الله، کلام د الله پاک، خبرې د الله پاک. ثم یحرفونه، بیا به بدلولې هغې لره. دلته کې کلام الله نه مراد څه دی؟ کوم کلام ترې نه مراد دی؟ کلام د تورات نه مراد دی؟ کلام الهی ته نه مراد دی؟ کلام د قرآن مجید ته نه مراد دی؟ څه ته نه مراد دی؟ د دې دپاره قولونه د مفسرینو کرامو دارنګې دي. قول اول قول د مفسرینو دا دی موسی علیه صلات وسلام کوی تور ته د میقات دپاره او یا کسان بوتللی وو. هلته چې کله الله پاک موسی علیه صلات وسلام ته احکام ورکول نو دوی هم د الله پاک کلام اوریدلی وو. کله چې دا خلک خپل قوم ته راغلله نو دوی ته خپل قوم وویلی چې الله پاک څه وفرمایله. دوی ورته احکام شروع کړل چې دا احکام بیان کړله، خو دا خبره د خپل ځان نه ورسره وتړله.
دا خبره د خپل طرف نه ورسره شامل کړله چې الله پاک د خپل کلام په آخره کې مونږ ته وویلې ان استطعتم ان تفعلوا فافعلوا وان شئتم فلا تفعلوا که ستاسو طاقتي د دغه احکامو منل عمل کول خپل خوښه مو ده که کول مو ډیره ښه ده که نه مو کول نو هم څه باک نشته تاسو ګناهګار نه یې دا خبره دوی د ځان نه ورسره جوړه کړله نو الله پاک فرمایله وقد کان یقینا وفریق یوه ډله منهم د دوینا یسمعون چې اورېدلو یې کلام الله د الله پاک کلام ثم یحرفونه بیا به بدلولو هغه لره الله پاک کلام بدل کړلو هغې کې تحریف وکړلو دا یو قول شولو په دې قول سره مقصد دا رنګې شولو چې دا ډله د یهودیانو زمانه د حضرت موسی علیه السلام کې وه دویمې توجیه ته دویم تفسیر ته رازو او هغه دا رنګې دی افتطمعون آیا څه تاسو تمه کوئ مؤمنانو ای یؤمنو چې دوی به ایمان راوړي لکم ستاسو د وجنا وقد کان یقینا وفریق یوه ډله منهم د دوینا وقد کان فریقنا د دې فریق نه مراد علما د یهودیانو دي په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یسمعون دوی به اورېدلو کلام الله کلام د الله پاک دلته په آیات مبارکه کې دي کلام الله د الله کلام بیا اورېدلو مراد الله د کلام نه هغه تورات ته سوال کله چې مراد د کلام الله نه تورات نو دا کان د پاره د څه شی ده جواب کانا د پاره د نفس وجود ده د پاره د ارتباط کلام ده دینا معنا د ماضی نشي فهم کیدلی چې وقت کان فریق منهم وای وډله د دوی نه په ماضی کې بلکې چې کله کان د پاره د نفس وجود شي نو دلته به دا معنا شي وقد کان یقینا وفریق وډله منهم د دوی نه زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یسمعون چاوری دلو بی کلام الله کلام د الله پاک مراد کلام الله نا تورات یسمعون دوی باوری دلو کلام الله کلام د الله پاک چاغه تورات تورات بیا وری دلو نو کله بچي یو تپوس کون کی د دوی نه تپوس وکړلو او د تورات عبارت به دوی ته پیش کړلو چې دا آیات مبارکه په حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده نو ته ای عالم څه وایې د دې آیات مبارکه په باره کې ستا څه سوچ ده ستا څه رایه ده ستا څه عقیده ده نو تورات عبارت به ورته پیش کړلو دوی به چې کله د تورات عبارت واوریدلو نو معنوي تحریف به شروع کړلو ویل به چې د دې عبارت دا معنا نه دی چې تاسو یې فهم کوئ د دې معنا دا دی کومې چې زه وایم نو دې ته وایي تحریف معنوي او دلته کې الله پاک د یهودیانو اولنې ډله بیان کړله چې تحریف معنوي کولو الفاظ به په خپل ځای باندې وو خدا غلفظ معنا به غلطه کولا توجیه به غلطه کولا تاویل به غلط کولو ثم يحرفونه بیا دوی بدلولو هغې لره د الله پاک کلامي بدلولو يحرفونه بدلولو یې د الله پاک کلام
دلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې تحریف په دوه قسمه ده. یو تحریف لفظی ده، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، سوره مائده کې به راشي. دویم تحریف معنوي ده چې تبدیل د معانیو او احکامو په تاویل او په خپل رائے سره په بی علمي سره دې ته څه وایي؟ دې ته تحریف معنوي وایي. لنډه دا چې تحریف لفظي دا دی چې لفظ مکمل ختم کی. تحریف معنوي دا دی چې لفظ باقی وي، معنی غلطه، تاویل غلطه، مقصد غلط بیانوي. دا معنا شوله د آیات. سوال دا راځي چې په يهوديانو کې تحریف لفظي وو کنه وو، یعنی لفظ به ختم کولو کنه ختم کولو. دی باره کې د علماو اختلاف ته. هر چې تحریف معنوي دا د دوی عادت مستمره ده، همیشه د پاره بیدارنګي کوله. لکه قرآن مجید کې بناشي فأتو بالتورات، که اصلي صورت کې تورات ورسره نه وای نو دوی نه ولې مطالبه کېدله چې فأتو بالتورات؟ معلومه شوله چې تحریف معنوي ډیر کولو، هغه یې همیشه د پاره کولو، خو تحریف لفظي پکې لږ و. بعضی علماء کرام فرمایي چې دوی دواړه قسمه تحریفونه کول، هم تحریف معنوي هم تحریف لفظي. نو یحرفونه دغه جمله مبارکه په اعتبار د عموم سره تحریف معنوي چې لفظ به باقی و، معنا به غلطه کوله. تحریف لفظي چې لفظ به هم ختم کړلو، دواړه په دوی کې موجود وو. بعضی علماء کرام فرمایي محاکمه دارنګي دا، تحریف لفظي پکې لږ و، معنوي پکې ډیر و. لکه مونږ مخکې وویلې دلته کې ثم یحرفونه، مراد دغه تحریف نه تحریف معنوي ده کوم چې په يهوديانو کې موجود و. دا معنا ده. ځکه خو ابن کثیر لیکلی دی یتأولونه على غیر تأویله. معالم التنزیل ولا فرمایي یتغیرون فی الاحکام، تغییر به کوله په احکامو کې. دا معنا شولا دا آیات مبارکه من بعد ما قلوه ورستا د خپل پوهینا. سوال دا راځي چې آیات مبارکه په دو جملو مبارکه باندې ختميږي. اول من بعد ما عقلوه، دویم وهم يعلمون. نو په دې دو جملو مبارکه باندې ول کلام ختم کیږي؟ جواب دلته کې دو وهمونه دي. اول وهم ثم يحرفونه، بیا به دوی بدلولو کلام د الله. نو سوال راغلو چې کیدای شي چې دغه کلام د الله پاک دوی بدل کړی وي، متغیر کړی وي د جهالت په بنیاد باندې. دوی کې به جهالت و، جهالت ته وجه نه به خبره بدله کړی وي. الله پاک داغي جواب وکړلو من بعد ما قلوه، ورسته د خپل پوینا. حاصل دا دی چې تحریف کولو قصدن ارادتنا، بغیر د چانا، بغیر د دغه سوال او دغه وهم نه چې دوی به جاهلان وو. جهالت پکې نه وو، سره د علم نه دانا دانستای د الله پاک په کلام کې یحرفون او تحریف کولو. دا معنا شولا د دې جملې مبارکي او دا جواب شولو دا غ سوال نه چې کېدای شي جهالت په وجه باندې دا کار کړی وي. جواب جهالت نه بلکې د علمیت په وجه سره دا کار کړی دا. او دا خبر یاد وساته چې مغضوب علیهم هغه چاته ویل کیږي
چې د الله د دین نه مخالفت کوي سره د علم نه، سره د پوهې نه. ځکه خو مونږ په سوره فاتحه کې څه وایو؟ غیر المغضوب علیهم، یا الله هغه خلکو کې مونږه مې حسابوي او هغه خلکو نه مونږه بچ کې چې سره د علم نه، دانا دانستا سره د علم نه هغه ستا د دین نه بغاوت کوي، مخالفت کوي. دی آیات مبارکه کې دي چې تحریف د دوی په جهالت نو بنا بلکې من بعد ما عقلوه په علمیت باندې بنا و. دویم اعتراض او دویمه شبهه د دې ځای نه پیدا شوله. ثم یحرفونه، بیا دوی بدلولو کلام د الله پاک. نو سوال دا دی کیدی شي دغه بنی اسرائیل خطا شوي وي، خطای په وجه باندې یحرفونه د الله پاک په کلام کې تحریف کړی وي. جواب یې وکړلو په دې جملې مبارکې سره وهم یعلمون، حال دا دی چې دوی ښه پوهېدله، حاصل دا دی چې تحریف کې خطا شوي نه دي، خطای په وجه باندې نو بلکې پوهېدله. دویمه وجه مفسرینو دارنګې بیان کړې ده. آیات مبارکه ختم کړلو من بعد ما عقلو په عقل سره، وهم یعلمون په علم سره. ولې آیات ختمیږي په عقل او په علم باندې؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی من بعد ما عقلوه، دا عقلوه نه مراد دا دی چې پوها او صحت کلام او داغي صحیح مراده دی باندې خپوا وو، د کلام په صحیح مراد باندې خپوا وو او پاتې شول وهم یعلمون. علم ذکر بیانېږي، اشاره د دې خبرې د پاره، اشاره د دې خبرې ته چې د دغه عمل په ګناه سره او د دغه دروغ په ګناه سره دوی خپوا وو، لہذا عذر ورته نه و من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. نو زمونږ د پاره هم یو د خطرې زنګ دی، مونږ چې ګناه کوو سره د عقل نه، مونږ چې ګناه کوو سره د علم نه کوو. الله پاک فرمائی من بعد ما عقلوه وهم یعلمون، چې عقل وی علم وی بیام گناہ کوي، جرم تا جرم نه وایي، گناہ تا گناہ نه وایي. سخت لویه د خطرې خبره ده، لویه د غضب خبره ده چې عقل او علم باوجود یو انسان گناہ کوي. نو قرآن مجید مونږ ته د عقل او د علم طرف ته توجه را کول غواړي چې سوچ او فکر وکې. ګوره د الله پاک نه یاغیان باغیان نشه، هغه تیر شوي قومونه چې الله هلاک کړل د هغوی خباستونه بیانوي، همدغه ګناهونه په وجه باندې وو. دا و د ننني درس وضاحت او تشریح. مونږ ټولو ته د الله پاک د عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.